بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ ګرانو افغانانو پښتنو. د رمضان المبارک بهترینه میاشت دی. الله پاک موږ ټولو دپاره بهترینه کړي. روژې عبادات ټول هر څه مقبول او منظور شه. راځو کرکټ باندې خبرې کوو. هغه درېیمه لوبه خو آیرلنډ نه ګوره موږ هسې ما خو اول نه ویلو چې باید هره لوبه کې 300 پلس رنزي وکړو. ښه درست سره تینې وګټو. ومه ګټله درست سره، خو هغه شاهدي د لاسه چې خپل بابا آدم علیه السلام د زمانې سټرایک ریټ سره یې لوبه وکړه او هغه څه ګټه نه کوي، ځکه 300 په ځای 240 دغه شو. خو ننګیالي خروټي او محمد نبي ګوره زوړ دي، تجربه کار لیاخي، خو چې ښي هسې به ځای نه نیسي وروره چې بس وروره دا ځای زما دی او ما نیولی. نه دا کاتې موږ په افغانستان کرکټ کې نه منو. چکري اشرف ګونګي زادران سره زموږ څه د پلار نیکه پټی شریک نه، هغه د زادرانو دی او زه د شینوارو د هسکې مینې یم. خدا که سره بیخي ډېر لري ورسره، او هغه بل خو د کندوز دی. خدای خبر کندوز ته خو موږ شینوارو کې هغه خلک لیږل چې د وزیر محمد ګل خان وخت کې به یې وی چې څه پښتانه موږ شمال ته دغه کوو. نو موږ هېڅوک هم نه تله چې زموږ کلي کې به هسې خوار غریب غوندې ډېر دغه هغه به یې ولېږه چې دا به یې ورته ورکړه چې دا اوس ولېږه. نو ځکه دا بل ځینو کې مختلف ځینو کې زموږ شینواري هم شته د هر ځای کې. نو وروره هغه سره زموږ څه دښمني ده، خو موږ نه غواړو چې شرف الدین اشرف د ننګیالي خروټي ځای ونیسي. ننګیالی خروټی دی، ما سره خو هېڅ دغه اړیکه نه مې تره زوی دی نه مې ماما زوی ترور زوی. افغانان یو، پښتانه او د نړۍ هر ګوټ کې چې چا سره ظلم کیږي د هغې خلاف یو. چې طیب اردګان سره ظلم کیږي، که مثلا هغه سره چې هغې وخت کې خلاف و، که عمران خان سره ظلم کیږي، که اشرف غني سره ظلم کیږي، که اوسني هر ځای کې چې هر چا سره ظلم کیږي موږ د هغې خلاف یو. موږ مظلوم سره ولاړ خلک یو. موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروانان یو. نو کرکټ باندې چې خبرې کوو، دلته زموږ ټول مقصد دی چې ځوانانو ته موقع ورکړل چې اوس شرف الدین اشرف نو ته خدای ته اوس چیرمین ته شرمېږې نه چې لکه خپل وراره یا تیش ته موقع ورکوي او هغه پرفارمنس نه کوي. ما دپاره به دا د شرم ځای وای چې زما شینواری په ټیم کې وای او پرفارمنس یې نه کولی او زه چیرمین یا دغه وای باغونو نه به مې درته اړولی وای. ځکه ټیلنټ استعداد دا خو د استعداد وطن دی. دلته چې څوک لوبه کولی شي دا د هغه حق دی او هغه ته به موږ حق غواړو. نو ننګیالي خروټي اوله اوور کې پریشر اوور باندې ډز شپږیزه څلوریزه اوور باندې کیمپر وواله، مګر چې بالینګ ریدم کې راغی دغسې پلیران چې افغانستان سره میچ وینینګ که تا سره اوس 11 کسانې اصل کې اصلي د هول پوینټ چې مقصد دی چې 11 وانه میچ وینرز وي په خپله ورځ باندې. دغه د هیواد ځکه هغه بهترین 11 خلک دغه کې لوبغاړی کې یا کرکټ ګراوند کې هغه راکوزوي، مګر که نه چې 15 شپږ هم در سره لیاخی. نو اوس راځو د T20 سکواډ دا ویډیو هم دې لپاره ډېر خوند یې وکړي. دا T20 سکواډ چې ما ورته وکته نو ځوانان ګوره ځوانانو کې یو کار دی، تاسې هغه یو فیلډینګ کیچ مو وکړو ته د ننګیالي خروټي هغه اوله لوبه کې سبسټیټیوټ راغی داسې کیف یې وکړي ډایو یې واخه کوم ځای نه یې بال پورته کړه. داس وات وی وانټ. افغانستان کرکټ دپاره دغسې کرکټ موږ غواړو. موږ غواړو چې دا کرکټ مخکې له ډېر زیات مینهوالي دي او څه به نفرت پالي هغه په کرکټ نه پوهېږي، هغه هسې خپل دغه د ویوز د خاطر هغې وخت کې را پیدا شي چې کله لوبې بیلي چې بس کنځام شروع کړي، بدې ردیم شروع کړي. هغوی سره زموږ کار نشته وروره. هغه به چا مینه شغوی، هغه خپل کار دی. خو زموږ هغه خلکو سره کار دی. اوس رکشې والا په ننګرهار کې ورسره روان وي وروره، په کومه ورځ میچ څه سچویشن دی، د میچ به څه حالات دي، څنګه چل شو، چا سکور وکړه، تیشه وکړه، بابا پوښتنه کوي چې پوره صحیح پوهېږي نه. نو ګوره دا یو مینه دا وړوکې ماشومان ټول هغه زموږ زوی هم لګیا دی داسې کرکټ خدای پاک شوق ور اچولی دی. پوه شو چې ظالم زوی دونه ټیلنټ ورکې نشته، ځکه زه چې ورته ګورم ټیلنټډ راته نه ښکاري، مګر داسې خواري کوي. نو کله کله یو سړي کې ټیلنټ دومره نه وي خواري مخکې رسوي. نو دا مې ورته دې پورې وي چې جذبه احساس دا کرکټ داسې دی چې دا زموږ خلکو دپاره یو خوشحالي ده او دې خوشحالۍ سره باید لوبې ونه شي. همدغه شی نور مونږ که اوس سټوډنټانو نظام کې دا خو اسلامي نظام دی، اسلامي نظام کې خو بیخي نه منو چې څوک چا سره ظلم وکړي په یو قیمت هم نه. نو دې د خاطره مونږ چې کوم نیوکه کوو هغه کرکټي نیوکه هغه د سیسټم باندې نه وي، ځکه سیسټم چې دی هغه بیل هغوی په خپله طریقه باندې چلی او لګیا دي. د چا چې ورسره اختلاف یې هغه دې په بیلې ویډیو کوي. اوس مونږ کرکټ سره دغه ځکه موږ ګونګی نصیب زادران نصیب خان او دغه بل چکري اشرف میرویس اشرف چې چیرمن دی دغه مرانیولي چې دوی سره وروره تاسې دغسې ښه ټیم سلیکټ کړئ چې افغانستان دپاره دا یو موقع ده چې نړیوال جام په ویسټ انډیز کې کیږي
سپینینګ ټریکس وي، لو پیچز وي، زمونږ دپاره هغه بهتر لکه هندوستان کې چې ما وی هغې وخت کې چې زمونږ دپاره بهترین نه موقع وه چې سیمی فاینل ته وځو، وتو خو بس هسې پاتې شو معمولي میکسویل راته خدای پاک یو ګډ په خپه باندې وروره هغه راغی ډز غوبل یې شروع کړه. نو دا د قسمت کیل دی، مګر دنیا کې چې کوم د کرکټ خپل سټمپ اف اتورټي و هغه افغانستان په هغې نړیوال جام کې وکړه. دلته دې دپاره اوس تا سره داسې کسان پکار دي چې هغه بیل لیول کې ټیلنټ وي. لکه اوس چې په دغه کې ګورم که نه نورم به راځي انشاءالله، خو اوس ماته چې ښکاري چې دا T20 سکواډ دی. زما په نظر باندې چې دی په دې کې ایون ابراهیم زادران چې مرس شي، ځکه د سټرایک ریټ که دی سی نه کي که نه، نو زما په نظر باندې ابراهیم زادران په T20 کې ځای نشته وروره. اوس که مینهوال یې یستی او راځئ 2-3 کنځا کوئ نو لاس مو خلاص، ځکه حق خو به موږ یو او ستاسې نه خو موږ ډارېږو نه. نو په ون ډے کې دي، په ټیسټ کې دي، مګر T20 کې دی باید خپل دا سټرایک ریټ پورته کړي. دی باید کم از کم په 22 بالونو 15 بالونو مخکې دی باید 50 والي. دغسې موږ ابراهیم زادران نه تمه لرو. نو که موقع ورله دې سیریز کې ورکوي نو دا د دپاره آیرلینډ خلاف خو باید کم از کم دی په 22 بالونو 30 بالونو دا 50 ووهي. نو اوپننګ ته سیدي کتل، اوپننګ سیدي کتل او رحمان الله ګربز، وان ډاون ورسره بیا دغه ابراهیم زادران، نمبر 4 عظمت الله عمرزی، نمبر 5 اسحاق رحیمی، نمبر 6 محمد نبی، نمبر 7 اجاز احمدزی، نمبر 8 راشد خان، نمبر 9 ننګیالی خروټی، نمبر 10 دا دغه مجیب، نمبر 11 وفادار مومن. زما په نظر باندې د آیرلینډ خلاف د نوین الحق او د دغه ځای ضرورت نشته دی د ابل فضل حق فاروقي. زما په نظر باندې نوین الحق خو چې پرېښی وه چې ایسته قلار هماغه پېښور زلمي سره لوبېدلی وای څه مشکل نشته، ځکه آیرلینډ تر زامنو خلاف لوبه ده. وفادار مومن ته د مکمل موقع ورکي چې دی دا 3 وانه میچونه وکړي چې ځان ثابت کړي. په یو میچ باندې نه کیږي، په 3 میچونو کې خامخا که یو میچ کې راغی 4 وکټې واخیستې 15 وکټې واخیستې ګیم یې درته وګاټئ، نو موږ ته یو بل میچ وینر په لاس راغی. نو دغه دا آیرلینډ غوندې سیریز دغسې تجربو وخت دی. په دې 11 سکواډ کې تا سره سپینران راشد خان، مجیب، ننګیالی خروټی او محمد نبی، 4 تا سره ښه بهترین سپینران دي. فاست بالینګ کې تا سره وفادار مومن، عظمت الله عمرزی او دغه د اجاز احمدزی. ښه موقع به دا شي ګوره څنګه چې عظمت الله عمرزی خلکو نه پرېښوده، هر چا به دغه کاوه چې یاره، او اخره کې مونږ هم ورته وي چې دا ګوره ستا میک اینډ بریک ټایم دی، ته باید سټپ اپ سي. تا ته چې کله موقع په لاس درشي هغه موقع هغې نه باید ته استفاده وکړې. لکه نړیوال جام کې چې خراب پیچ او ته قدرتي عظمت الله عمرزی ور ویسته نور نه راتله، بس هغه سکور وکړه وځلې د هغه د عظمت الله عمرزی کوم لیول ته لاړه. نو سمټایمز تا ته چې کومه موقع په لاس درشي هغې نه به استفاده کوي. نو اجاز احمدزي ته هم چې موقع ورکي دا د 3 وانو میچونو کې، نو زما په نظر باندې د نړیوال جام دپاره دا یو ښه اډیشن دی، ځکه دا خو بیا لیګونه غریبانان کوي نه، نور پلیران مجیب راشد دا ټول خو به لیګونه هم کوي. راشد خو کم بیک کوي، هیله ده چې انشاءالله ښه کم بیک به وکړي او ښه صحت ورته غواړو، ضرورت دی. صرف دې دپاره نه ټیم کې چې کپټن دی راشد خان ټیم ته یو جذبه ورکوي، تجربه ستا یو پلیر چې په نړیوال سطح باندې اوس ګوره د امباني واده و، د امباني واده کې افغانستان نه دی راغوښتی و، ښه به دا وای خلک خپلې خبرې کوي، خو زما نظر دی چې ښه ښایسته هغه شینوارو دروزو خولۍ چې ما سره ته پرته هغه یې والې وای، پګړۍ ورسره والې وای، جامې واسکټ ښایسته سټایل کې لږ تللی وای، دې دغه کې نو دا کیف به یې کړی وای. هغه ته هندوستان دا جامې مامې مړه دې نه مه متاثره کېږئ، خپل جرړې به نه هېروئ. پښتونه چې سی پښتون شوي، سی مسلمان به هم شي او سی انسان به هم شي، خو که نه شي لار پښتون چې مالداره کېږي پارسي شروع کړي یا هندي شروع کړي یا انګریزي شروع کړي، دا شي نه مه کوئ. ځان چې دی خپل د پښتو، زما هم 30 کاله دا دی امریکا کې شوي دي، الحمدلله هر څه لرو پوه شوې، مګر خپل کلتور هغه نه هېرو، ځکه د شینوارو د هسکې مینې د ګورګورۍ د ډاګو کلي یم او هلته مو هماغه نیکونه هډوکي پراته دي او هماغه مزه یې دی، هغه جرړې موږ نه هېرو. نو هیله ده همداسې نور هم نو بیرته کرکټ ما T20 ته راځو، ښه سکواډ دی بهترین. د ما چر سره کوم 11 شیر که چې دا ولوبه یو سم درس کې لوبه وکړي او 200 پلس چې اول بیټینګ کوي او چې چیزنګ مې ښه زړه د خلاصه داسې فیرسم کرکټ وکړي نو خوند